کتونکو دا وخت یو نوې بحث رامنځته شوی دی او دا سوالونه پورته کول کیږي چې موجوده حکومت امریکای له پاکستان کې فوزي اډې ورکړې دي. شیر افضل مروت هم په یو ټاک شو کې په باقاعده ډول په دې حکومت تور لګولې دی چې موجوده حکومت امریکای ته ایر بیسز ورکړي دي، خو حکومت په دې خبره باندې په سرکاري توګه څه نه دی ویلي. مطلب نه د دې خبرې تصدیق کړی دی او نه د دې خبرې تردید کړی دی. خو بل طرف ته ذرایع وایي چې حکومت امریکای ته فوزي اډې ورکړي دي ځکه چې امریکا به د پاکستان نه په افغانستان نظر ساتي او امریکا د دې ځای نه خپل اثر رسوخ ختمول نه غواړي. دغه تورونه شیر افضل مروت هم لګولي دي او په سوشل میډیا هم په دې ګرم بحث روان دی. باید چې د پاکستان حکومت په دې وخت کې میدان ته راشي او په سپینو ټکو کې عوامو ته خبره څرګنده کړي. کچره دوی امریکای ته پاکستان کې دننه فوزي اډې ورکړي وي نو هم دی وایي او کني ورکړي نو هم دی عوام په اعتماد کې واخلي. هسې که وکتې شي نو په دې حکومت کې دومره توان نشته او نه دومره ترزل حکومت دی چې د عمران خان په رنګ ورته اپسولوټلی ناټ وایي. تېره ورځ د ایران د صدر د دورې په مهال هغه څو ځلې حکومت ته ووایي چې هغوی دپاره د یو تقریر تابع وکړي چې هغه د پاکستان عوامو ته خطاب وکړي، هغوی ته تقریر وکړي او د ایران او د پاکستان په تعلقاتو باندې خبرې وکړي، خو هغوی داسې ونه کړل. د هغې نه علاوه هغوی بیا دا غوښتنه هم وکړه چې تاسو یو د اسمبلې یو جوینټ سیشن راوبلئ او هغې ته به زه وینا وکړم، خو هغه ونه کړې شوه. بیا د ایران سفارتخانې د یو پروګرام تابع کړی وه او ډېر خلک یې رابللي وو، هغه یې هم ختمه کړه. د دغه دورې په مهال باندې د ایران د صدر سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه خبرې شوې وې. د ملاقات په اعلامیه کې هغه بیخي هغه منصوبې ذکر نه دی کړی. دا د دې حکومت جرأت دی. تاسو ته که زه ووایم نو حیران بشئ، په ایران کې په 14 روپۍ باندې تیل خرڅیږي او تاسو اندازه ولګوئ که چېرې پاکستان د ایران نه صرف تیل واخلي، پټرول د هغې ځای نه راوړي او 10 چنده ټیکس پرې ولګوي او په خپلو عوامو باندې په 100 یا په 120 روپۍ باندې خرڅوي، نو فکر وکړئ چې عوامو ته به څومره اساني ملاویږي. صرف د پټرولو او ډیزلو د نرخ لاندې کېدو سره څومره ارزاني راتلی شي او عوامو ته څومره اساني جوړېدی شي، ځکه چې د دې سره به د روزمره د خوراک چې کوم څیزونه دي د هغې نرخونه به راوغورځېږي، ورسره په کرایانو کې به ډېر زیات سهولت شي. یا کم خلک چې په زیاته بیه باندې پټرول او ګیس اخلي نو په هغه پیسو باندې به بیا دوی نور څیزونه اخلي، د هغې سره به په مهنګایۍ کې په دغه ګرانۍ کې ډېره حده پورې کمی راشي. چې دغه حکومت د ایران نه د انرژي په مد کې صرف ګیس او تیل راوړي نو ډیر کار عوامو ته آسان کېدی شي. د دغه شان فیصلو دپاره د ډیر غټ جرأت، بهادرۍ او مړانې ضرورت دی. چې حکومت وایي چې دوی امریکای ته فوزي اډې ورکړي نو پاکستانیان به څه وکړي، او که چېرې ووایي چې دوی امریکای ته فوزي اډې نه دي ورکړې نو زه ورته به څه وکړو. چا چې دغه جرأت کړی و امریکای ته یې په صفا ټکو کې ویلي و چې اپسولوټلی ناټ، هغې ته د هغې سزا میلاو ده او نن په جیل کې دی. بیا به میلاویږو. د الله په امان.